کوم اسماعیل حساس صاحب ته زموږ د رنګین غزل پیش کړي. مننه ګلاب صاحب. د اول نه اول ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم سره جوړ به وای. او دوه درې شعر دي. ارشاد وایي چې جنګ پراخه کړه لمن زخته ډېره. جنګ پراخه کړه لمن زخته ډېره زما سیمه شوه وږمنه زخته ډېره. جنګ پراخه کړه لمن زخته ډېره او زما سیمه شوه وږمنه زخته ډېره. شعر د وایي سوراړه ده مزدورۍ د خدای په خیر کړي. مزدورۍ د خدای په خیر کړي او مخ مې توره کړه څرمنه زخته ډېره. سوراړه ده مزدورۍ د خدای په خیر کړي او مخ مې توره کړه څرمنه زخته ډېره. او شعر د خوږ صاحب وایي خپل بچي د پردیو غلامان خپل بچي د پردیو غلامان کړل او شته ګیله مې له وطنه زخته ډېره. حسن بیا وایه. بچي د پردیو غلامان کړل او شته ګیله مې له وطنه زخته ډېره. حسن او دا خو درې شعرونه ارشاد غزال ده او شبوس ورکیاسي راغلو ته ارشاد وایي چې زړه مې راسپړمه بسم الله کوم. زړه مې راسپړمه بسم الله کوم او درد راتویومه بسم الله کوم. زړه مې راسپړمه بسم الله کوم او درد راتویومه بسم الله کوم. او شعر د رضا صاحب چې نن مې مشرانه د کور قبوله کړه. نن مې مشرانه د کور قبوله کړه او غر په اوږو وړمه بسم الله کوم. بیا وایه دا شعر بیا وایه. نن مې مشرانه د کور قبوله کړه او غر په اوږو وړمه بسم الله کوم. او شعر ده وایي چې زما اجازه له موره اخلم. زما اجازه له موره اخلم او ګوړ د زهرو بسم الله کوم. زما اجازه له موره اخلم او ګوړ د زهرو سکمه بسم الله کوم. شعر ده وایي چې پلاره مونږ ته نورې پیسې مه ګټه. پلاره مونږ ته نورې پیسې مه ګټه او خزویه درځمه بسم الله کوم. پلاره مونږ ته نورې پیسې مه ګټه او خزویه درځمه بسم الله کوم. او کلی خو حساسه کنه کلی وي. کلی خو حساسه کنه کلی وي بس لوښي راوړمه بسم الله کوم.